تازه خبر د طالبانو د استخباراتو عمومي رئیس عبدالحق وثیق قطر ته پټ سفر کړی. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو د استخباراتو په ریاست کې یوې سرچینې حماسه میډیا ته وویل چې مولوي عبدالحق وثیق په 2 ورځني محرم سفر لومړی قطر او بیا متحده عربي اماراتو ته تللی دی. سرچینه زیاتوي ښاغلی وثیق د وخت ناوخت له امریکایي چارواکو سره د لیدنې په موخه قطر ته پټ سفرونه کوي، خو دا ځل متحده عربي اماراتو ته هم تللی دی. سرچینې د سفر اجنډا په اړه نور معلومات ورنه کړل. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.